فلم په شروعات کې موږ یو ښځه ګورو چې لاغله ماشوم بیمار وي او په ځنګل کې منډې وهي او له هغې شاته درې جینکۍ وي او یو ورسره سړیخور وي چې هغې پسې شوی وي. هغه سړیخور ډېر زر دغه ښځه ونیسي او په دې ځنګل کې چې یو کور وي هغې ته یې راولي. دغه کور د ځنګل په منځ کې وي او څوک هم نه وي چې دغه جینۍ مدد وکړي او هغې نه پس د درې واړه ښځې هلته کیسه اور ولګوي او جادو او منتر هم شروع کړي. د دغه ښځې خېټه وشکي او هغه ماشوم ترې وکاږي. بیا هلته کې موږ یو سوری ګورو چې هغه ماشوم ناست وي او د دغه ماشوم په سر مانې ښکرې وي او دې نه موږ ته ظاهره شي چې دغه ماشوم یو عام انسان نه دی بلکې د یو شیطان زوی دی. سیند ګډ کېږي او بل سیند کې موږ ښځو خاوند ګورو چې په ګاډي کې ناست وي او هغې یو فارم هاوس ته راځي. هغه فارم هاوس کوم چې ځنګل په منځ کې وي. د روبن پلار یو شکاري و او هغې په خپل فارم هاوس کې ډېر زیات جانوران مړه کړي وي او له هغې سرونه هم په دیوالونو باندې ځوړند کړي وي. دغه سړی دې جینۍ نه ډېر زیات امپرس شي. دا سړی په دې کور کې یو پینټینګ هم وګوري کوم ځای کې چې دغه جینۍ یو شیطان سره ولاړه وي. دا چې دې کله تپوس وکړي چې دا څه کیسه ده نو هغه جینۍ غوسه شي او د کور نه بهر ته لاړه شي. دا چې له بهر ته راشي نو دا په خپل واشروم کې وګوري چې هلته کې یو جانور مړ شوی وي او له هغې حالات ډېر زیات خراب وي. دغه جینۍ چې کله وګوري نو هغې ته ډېر زیاته الټۍ ورشي. لیو راشي او دا جانور اوچت کړي او هلته کې په یو ځای کې ښخ کړي او هغې نه پسته دا دواړه یو ځل بیا خپل کور ته راننوځي. دوی د بهر نه ډزو اوازونه واوري. دا سړی ویرېږي او بیلچې راوالي او بهر ته رامنډه کړي. دا هلته کې یو شکاري وګوري چې راغلی وي. بهر ته شکاري ولاړ وي او هغې ستا خپل نوم هم وي. دغه سړي نوم آرتر وي او آرتر په دغه ځنګل کې ژوند کوي. دا ورته کیسه کوي چې نن زه شکار ته راوتی وم او نن زما اراده وه چې ډېر زیات شکار وکړم ولې چې موسم هم یخ را روان دی او بیا شکار هم کم وي او موږ د کورونو نه بهر هم نشو راوتلی او په یخنیو کې شکار هم ډېر زیات کم وي او کله چې یخني راشي نو دغه ځنګل نه ټول جانوران بل ځای ته وتښتېږي. ته کیسه کوي چې جانورانو سره سره انسانان هم په دغه ځنګل کې غیبېږي او پخوا خو یو کس غیب شوی و خو هغه ژوندي حالات کې موږ وکتو او ډېر زیات زخمي هم و خو لږ ساعت پس دا سړی هلته کې مړ شو. کوم سړی چې مړ شوی و هغې کیسه کړې وه چې زما دغه حالات یو کس چې د هغې په سر مانې ښکرې دي هغې کړی دی او د دغه کلي خلکه هغې ته کرینوس وایي. کرینوس په یو خطرناک ځای کې اوسېږي او څنګه چې یخنۍ راشي هغه سړیخور بهر ته راوځي او له خلکو شکار کوي. دغه کیسه کولو نه پس دا سړی خپلې لور سره هلته نه لاړ شي او د ښځو خاوند کور ته راننوځي. دغه جینۍ خپل خاوند ته کیسه شروع کړي چې پخوا به زه خپل نیکه سره شکار ته تلمه او ته ووایي چې یو پیره زما نیکه د یو څه شکار وکړو هغې نه سترګه وکاږله او ما ته یې ویل چې دغه سترګه ته پخپله وخوره خو زه ډېره زیاته ویرېدم او هغه ورځ نه پسته ما خپل نیکه وسه پورې ونه کتلو. درې جینکۍ یو ځل بیا د دې کور ته راشي او دغه سړی چې کله د دې له خپو اوازونه واوري هغه راپاڅېږي او ټارچ راوالي او بهر ته راشي. دغه جینۍ هم ورپسې راپاڅي او لاندې راکوشي. کله چې دې لاندې راکوشي دې یو ځل بیا هغه سړیخور هم وګوري. دوی دواړه هلته کې یو شی اوچت کړي او په دغه سړیخور باندې حمله کول شروع کړي. په دغه سړیخور باندې هېڅ هم اثر نه کوي. په دغه سړیخور باندې خو دا هېڅ هم اثر ونه کړي خو دا چې کله یو پیره دا سړی اوچت کړي هلته کې به دیوالي ولاړه کړي. هغې نه پسه درې واړه ښځې څه شی نه راواخلي او دې جینۍ دې په زوره په خوله کې ور واړوي او دا هلته کې بېهوشه شي. خو کله چې دا په هوش کې راشي دا وګوري چې په ځنګل کې چا ونې سره تړلې وي او سره خپل خاوند هم هلته کې تړلی شوي وي او سره هغه کس او له هغې لور او هغې سره سره دوه نورې جینکۍ نو هم دلته کې ګیرې وي. ټول د ونو سره تړلې شوي وي او ضرور دغه درې ښځو دا کار کړی وي. بیا موږ دا درې ښځې ګورو چې له یو ښځې په اوږه باندې یو بل کس هم سوار وي او دا ښځې هلته کې راځي اور لګوي او یو ځل بیا جادو منتر شروع کوي. هغې نه پس ته هغه سړیخور چې کوم سړی ځان سره راوستی وي په هغې باندې حمله وکړي او هغه هلته کې مړ کړي او داسې ظاهرېږي چې دغه خلکه د انسان قرباني چا لپاره ورکوي. دغه سړی په فرنچ لینګویج باندې پوهېږي او بیا دې ته په انګلیش کې یوه خبره کوي چې دغه خلک غواړي چې موږ ټولو قرباني ورکړي او موږ دلته کې مړه کړي. روبن بیا هغه ښځې ته تپوس وکړي چې آخر تاسو څوک یې او څنګه داسې کارونه کوئ. دغه یو ښځه ورته وویل چې موږ درې واړه خپلوکي خویندې یو او څوک هم چې په دغه ځنګل ته شکار دپاره یا څه لپاره راځي نو موږ هغه خلک مړه کوو او له جانورانو حفاظت هم کوو. ته ووایي چې موږ درې واړه خویندې د هغه بلا پوجا کوو او هغې موږ پیدا کړي وو او هغې موږ رالېږلي وو چې په دغه ځنګل کې د جانورانو حفاظت وکړي او دغه ښځه ورته بیا یو کیسه هم وکړي چې هغه سړیخور به یو ځل بیا دې ځنګل ته راځي او د تاسو ټولو خلکو شکار به کوي او تاسو به ختموي. او دغه خبره کولو نه پس ته دغه ښځه لاړ شي او یو کس راازادوي او هغې ته ووایي چې په دغه ځنګل کې منډه کوي تاسو ټول په ډیفرنټ ډایرکشنو کې ځان تختوي خو هغه سړي نه تاسو نشئ بچ کېدی. دا ټولو خلکو سره څه بل څه اپشن نه وي بغیر له تختې نه
او دا خلک دغه ځنګل نه هم نشي وته ورچې دا ځنګل ډېر زیات غټ وي او دوی ته پته هم نه وي چې په کومه لاره به ځان وکاږو او ته چې دغه ځنګل نه چې کوم نږدې کلی دی هغه د 3 ورځو دی هغه نه پسته دغه سړی په مخ باندې څه شی لګوي او خپل لور پسې ګرځي دغه کیسه الټه شي دا سړی یو بل سره ملو شي او هغه جنې او ماشومه سره یو ځای ملاوي شي دې دوه ځکه ناس یو دا سړی د کیسو کې چې د تخدیر څه فائدہ نشته ولې چې دا ځنګل نه ځانو کاغلو لپاره 3 ورځې پکاري دی په 3 ورځو کې به هغه بل راشي موږ به پیدا کیو موږ به مړ کی او دا ټول کیسه به تر هغه پورې نو درې کله پورې چې کله نو سره شي او اخري شکار خپل ختم کی بل څه کې موږ دوی نه کې ګورو چې هغه هم د ځنګل تر اوستي وی چې کله نو ستاپاره قربان کی هغه هم غواړي چې دا ځنګل نه څه په طریقه باندې ځان وتخته او لاړ شي خو به دا چې کینو کې جنې غلطي وکي او لاغي خپل په ټریپ سره ولېږي او غلطي کې الټا راځوړند شي دا یو ټریپ او چې کله نو لګولې وی او دا غلطي په وجه باندې کله نو ست پته ولګي دا چې جنې په دغه ټریپ کې ګرځي شوی دا هغه هو بس راشي او کله نو راشي او بل جنې په مخامخ باندې دا یو جنې ونسي ولته ځان سره ویسي بل ځل کې موږ امیلیا او روبن ګورو چې په یو ځکه ناشې وی او بل سره خبرې کوي چې څه په طریقه باندې ځان دلته کې پټ کو او هغه دوه کسان هم یو ځکه ولاړ او په ځنګل کې لرګي راوړندې چې ځان ته جوړې جوړې کی خو آرتر په روبن باندې شاته نه غوزار وکي او دا سړی الته کې بهوش شي خو کله چې دا هوش راشي دا یو په ونه باندې تړلې وي آرتر ورته چې ته ما جانبوش کې والي چې دلته کې زتا زخمی او د هر څه ز هغه سړي خور د پاره کوم چې لاغې د پاره شکار پیدا کوم او ته چې په خپل شکاري موزه په څنګه د بل سړي شکاري جوړ شمه خو لکه پس موږ په دغه ځنګل کې هغه بل وګورو چې راشي او په لیو باندې نظر پریوزي او یو ځل بیا هغه دا کس رازات کې چې دا منډه کې او دا ورپسې ورشي لاغې شکار وکي تیرمانی په دې باندې حمله وکړي دا تور سره د کې لړ شي او مړ شي دا د یو سټایل وی چې د خپل شکار له خوشي کې او به ورپسې ورمنډه کې او په ډیر مزه باندې شاته نیولي او لړېږي په دې باندې د ډیر ځات خون هم ملاويږي او غواړي چې په در کې یو انسان وګوري بل خو ته موږ ارتر ګورو چې هغه دوه جنکې نه هم یو ذکر پیدا کړی وي په دوه آزاد کې یو بل خواته روانه کړی خو بلاره کې دروبن خزا دینه تاسو کې چې ما خاون چرته لاړو ارتر د جواب ورکړي چې هغه کس و ژوند نه بچو هغه مړ شوی دی په دا خبر باندې راځي ډېر ځاته خفه شي او هغه په دې سړي باندې شک کوم شي ضرور چې دغه سړي به زما خاون مړ کړی وي او دا جنې په دې سړي باندې حمله وکړي خدا په سړي زړه تکړی وي او هغه الټا د جنې پس مکر لړۍ کې او په دې باندې حمله وکړي دا بندي هغه دوران کې هغه بلا شاته راشي او هغه دې په پار تر معنی غزارو کې او هغه دغه ډیره زخمی کی نمو کې فائدہ دغه جنیو چته ولدنه وتختيږي سینګټ کیږي او موږ هغه درې وانه خويندې ګورو چې په یو کور کې ولاړې وي او زر بیا جادو منتري شروع کړي وي او دلته کې موږ ته پته چلیږي چې هغه درې جنکې عام انسانان نه دي بلکې دا هم بلاګانې دي او شیشه کې دي دلته کې موږ وګورو چې ارتر هم هغه بلا مړ کو او لاغې لور سیوازه ده او په دغه ځنګل کې منډي وخی او خپل ځان بچوي تا ګرځي چې هغه جنې را پیدا کی او په دغه دوران کې دا هغه دویمه جنې وګوري لکه مې جنې مرګري چې هغه بلا مړ کړی وي او دا هغه ته مخامخ راشي دغه جنې خپې هم په ټریپ باندې ولګي او هغه بلا ته پته ولګي او هغه دلته کې ځان ورسي امیلیا په خپل سترګو باندې دغه جنې وګوري چې هغه بلا مړ کی او دا هم د موقع فائدہ وشتي او الټرنیټیو وتختيږي چې کله وتختيږي په قسمت باندې دي تل د کې روبن هم ملاوي شي او دي دوه غوړ چې دغه ځنګل نه یوځای لاړ شي خو امیلیا هم د کې غلطي وکړي او لاغې خپل هم یو ټریپ سره ولګي او دغه بلا ته پته ولګي چې جنکې چرته دي خو دغه جنکې یو عقلمندې مظاهره کوي د تختيږي نه بلکې حالت کې په پاڼو کې ځان پټوي او کینی د چې کله وګوري چې هغه بلال د لاړندې په چالاکۍ سره دی په مسره پاسي او التنزي خو کله چې د جنې مخ راشي کورنروس دغه یو جنې وګوري او په غیمانه حمله وکړي روبن غواړي چې دغه ماشومې مدد وکړي خو په دغه دوران کې دا بل راشي او د مړی نه هم ونیسي ول دوه جنګې نه بهوش کی او غینه پس دا اوچت کی او هغه کوړته روړي کم کوړ چې ځنګل په منځ کې وو او هغه درې خويندې پکې ولاړې وي او هغه جادو منتر شروع کړي وي دا دلته کې خبره کوي چې امیلیا به مړ کېږي او روبن به ټول عمر ته ژوندی وي او هغه به زما یوه غلامه وي او د دې خبرې فیصله د روبن نیکه کړې وه اصل کې د روبن نیکه هم د دغې بلا پوجا به یې کوله او د هغې به ډېر زیات عبادت کولو او دغې بلا ته خو یوه وعده هم کړې وه چې به زما په خاندان کې به کله هم چې پیله جنې وشي هغه به ستا حواله کوم او هغه به تا نه قربانوم خو د روبن پلار په بچپن کې دا ماشوم دلته تخته ورلې وه او هغه اوس یو ځل بیا په غلطۍ سره دلته کې راغلی ده او دې بلا ګیره کړې ده او خپله بندي کړې ده روبن اوس دلته کې راغلی ده او ګیره ده او دا به ضرور د دې غلامه جوړېږي او هغې نه پس ته
دغه بلا په دې درې جنکینو کې چې یو جنې ولاړه وي هغې ته د ګور کې او مړه کې ول هغې قرباني وکاږي په هغه ښځو کې موجود یو ښځه غوسه شي او په دغه بلا باندې حمله وکړي او د دې دواړو ترمنځ مقابله شروع شي امیلیا غواړي چې دغه ښځینه وتښتېږي خو په دغه بلاګانو کې یوه ښځه ولاړه وي او هغه دا راونیسي او هغه بله ښځه چاړه راوالي د روبن په خېټه کې یو چاړه ومنډي خو دې نه بله چې دغه بلا راپاسېږي او روبن مړه کي امیلیا هم اور راوالي او د دغه ښځې په کپړو کې اور ولګوي هغه بله بلا چې کله غواړي چې دې جنۍ باندې حمله وکړي نو دا جنۍ له هغه بلا یو غټه غشی راوالي او دغه بلا په خېټه کې ومنډي او هغې نه ډېر زیاته وینه راوکاږي دغه سړی خور بلا هم دلته کې راشي او هغه روبن ته ووایي چې دغه وړه ماشومه به ضرور مړه کېږي او ضرور به مړه کېږي په اخر کې دا جنۍ یو غټه توره راوالي او خپل مرۍ باندې راکاږي خو کله چې دغه سړی خور چې وګوري چې روبن مړه کېږي هغه ډېر زیات غوسه او خفه شي ولې چې هغې درې واړه هغه جنکۍ هم مړې شوي وي او اوس دې سره بل څوک نه وي او اوس دې لپاره کار کولو لپاره یا د دې عبادت کولو لپاره هیڅ څوک نري پاتې شوي او هغه د لرې نه ولاړ وي او هغه جنۍ چې کومه زخمي وي امیلیا هغې ته صرف ګوري او هغه مخکې روانه وي لږ ساعت بس موږ امیلیا ګورو چې په دغه ځنګل کې په زخمي حالات کې روانه وي او د وینو نه ډکه وي او په ځمکه پاسي او لړه کېږي بیا موږ درې شکاریان ګورو چې دا ونیسي او په صحیح وخت باندې راغلی وي او امیلیا هلته نه بچ کي او ځان سره یې